د نن ورځې لنډ تازه مهم خبرونه او پیښې. ښه راغلاست لیدونکو، دغه ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو په دې لنډ تازه او مهمو خبرونو خبر شئ. امریکا د افغانستان نه د وتلو دپاره ټاکلې نیټه نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي دي چې د افغانستان نه د وتلو دپاره ټاکلې نیټه نشته چې د اګست د 21 نه وړاندې به ووځو. عمران خان او ولادیمیر پوتین په افغانستان خبرې وکړې. کرملین ویلي دي چې د روسیې او پاکستان مشرانو په افغانستان کې د داسې یو حکومت په جوړېدو هم بحث وکړ چې پکې د ټولو خلکو منافع په پام کې ونیول شي. جاپان وایي په افغانستان کې ثبات زموږ ګټه ده. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدي سوګا وایي د افغانستان ثبات او بیا رغونه د جاپان له ملي ګټو سره نږدې رابطه لري. اسلامي امارت د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه غړو د کرکټ بورډ له رهبرۍ او لوبغاړو سره کتلې دي. کرکټ بورډ وایي چې په دغه کتنه کې د اسلامي امارت مشرتابه د کرکټ بورډ ادارې او لوبغاړو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ او لوبغاړي وهڅول چې ترڅو د تیر په څیر هیواد ته بریاوې ترلاسه کړي. همدارنګه د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی او د طالبانو د وخت د لوړو زده کړو وزیر قاری دین محمد حنیف په کابل کې یوې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې طالبان د څنګ ته کولو سیاست نه لري، بلکې غواړي چې ټول اړخونه په څنګ کې ونیسي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. هغه وویل چې د هیواد د پرمختګ لپاره امنیت او اقتصاد مهم دی. هغه زیاته کړه چې طالبان به د خلکو امنیت ټینګ کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د هیواد اقتصاد او پرمختګ سره خنډونه جوړ کړي. کندهار هوایي ډګر ته د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې څخه د بي پولي ډاکټرانو لومړۍ الوتکه رسېدلې ده. په دغه الوتکه کې په طبي پرسونل سربیره ځینې طبي وسایل او درمل دي ترڅو د اړتیا وړ سیمو کې مرسته وکړي. د هندوستان د هندو ورځپاڼې ویلي دي چې د طالبانو سره یې قطر کې د لوړې کچې ډیپلوماتانو د کابل تر سقوط مخکې خبرې کړي او هند به دا ځل د تیر په څیر له طالبانو سره پیکه اړیکې ونه لري. ورځپاڼه وایي چې هند به له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي او د دواړو هیوادونو ګټو ته په پام سره به هند له افغانستان سره بیلابیلو برخو کې مرستې ته دوام ورکړي. درنو لیدونکو، دا د دې مهال لنډ تازه مهمې پیښې چې تاسو ولیدل. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. تر بیا د خدای په امان.